په قرغیو ولسوالۍ کې د دریو کورنیو ترمنځ د دښمنۍ ادعا په دوستي بدله شوه او مقتول کورنۍ له خپلې دعوا انصراف وکړ. په همدې اړه د اغراباد په جامع مسجد کې د یادې روغې جوړې په مناسبت د قرغیو د قومونو د یووالي شورا له لوري غونډه بلل شوې وه چې دیني عالمانو، قومي مشرانو، ځوانانو، د مدعي او مدعي علیه د کورنیو غړو سربیره په ولسي جرګه کې د لغمان خلکو استازي جنرال عبدالمنیر ترخیل، د لغمان ولایتي شورا استازي انجینر اجمل وفا، د قرغیو ولسوالۍ د قومونو د یووالي شورا مشر حاجي حیات خان هوتک لغماني هم پکې برخه اخیستې وه. د یادې جرګې په پیل کې د قرآن پاک څو مبارک آیتونه تلاوت شول. ورپسې د قرغیو ولسوالۍ د قومونو د یووالي شورا رئیس حاجي حیات خان هوتک لغماني د موضوع اړوند معلومات وړاندې کړل. 3 میاشتې مخکې یو ځوان چې کرزی نومېده د ایوب خان هوتک زوی و او دا په شهادت باندې دلته د قرغیو د ولسوالۍ د مربوطه اغرابات په سیمه کې په شهادت ورسېده او په دې په قتل په اتهام کې یو 3 ځوانان نیول شوي وو چې یو ځوان د ادرینزی د قوم د جلال محمد زوی و چې سوراب خان نومېده او یو زین الله خان چې د مرحوم حاجي ګل اغا مسی و او یو ځوان چې په قوم احمدزی ده عیسی نومېده. دا 3 ځوانان پکې نیول شوي وو. اوس د ډېرو څېړنو نه بعد د مشورو نه بعد چې مونږ کله زمونږ د عزیزانو د تر زامنو د تحقیق خپل تکمیل کړ، دغه 2 ځوانان چې یو پکې د مرحوم حاجي ګل اغا مسی زین الله او یو سوراب خان بېګناه ووتل او دغه غونډه د دې خاطر وشوه چې د هغوی بېګناهي ثابته شوه او ټول قوم ته معلومه شوه. همداراز د جرګې ګډونوالو ته په ولسي جرګه کې د لغمان خلکو استازي جنرال عبدالمنیر ترخیل وینا وکړه او په یاده قضیه کې شاملو لورو څخه یې مننه وکړه چې سولې ته یې غاړه کېښودله. زه د تورن صاحب محمد عمر او د ایوب خان ورور نه ډېره مننه کوم چې د دې سپین ږیرو تورګیرو زموږ ټولو مخه یې کړې ده او دې ته آماده شوي دي چې په دې موضوع کې که څه هم په زړه کې وو اجتماع یې درلوده هغه یې درنه لرې کړه او دې ته یې بخښنه وکړه. همداسې د خپل ورور حاجي صاحب حیات الله خان هوتک واقعیت خبره ده چې ډېر نیک نیک کارونه یې وکړل. خدای دې ورته اجر ورکړي، خدای دې ورته نور حوصله ورکړي، خدای دې نور قوت ورته ورکړي چې همداسې د خیر کارونو ته مخه کړي او د خیر کارونه زیات کړي. د جرګې بل ګډونوال مولوي عبدالحمید هاشمي هم د سولې په اهمیت خبرې وکړې او روغه جوړه یې د ټولو په خیر یاده کړه. نږدې 3 میاشتې وړاندې د قرغیو په اغراباد سیمه کې د کرزي په نامه یو 14 کلن ځوان په قتل رسېدلی و او په تورې 3 تنه نیول شوي وو. له معلوماتو وروسته د مقتول کورنۍ د 2 تنو هر یو سهراب او زین الله خان ته انصراف وکړ او د یادو کورنیو ترمنځ دښمني ادعا په دوستي بدله شوه.